سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هر اتوار په ورځ و تاسو ته یو شاعر او یو کتاب معرفي کوو زموږ د دغه خپرونې هدف او مقصد همدا دی چې په پښتنو ځوانانو کې په نوي کهول کې د کتاب مینه پیدا کړو او د کتاب سره هغه علاقه زیاته سي چې کومه و کام ته اړتیا لري کام ته پکار ده چې لومړی خپله ژبه زده کړي او بیا ورته پکار ده چې د خپلې ژبې خدمت وکړي او که چیرې دا هم نسي کولی نو د خپلې ژبې هغه ستر لیکوال او شاعران ادیبان تاریخدانان ولولي چې کومو خلکو د پښتانه قام دپاره د پښتانه ملت دپاره د پښتني خاورې لپاره خدمتونه کړي دي خپله وینه یې په خپل لیک کې په خپل شعر کې په خپل ناول کې په خپله افسانه کې او په خپله ډرامه کې اچولې وي او دې قام ته یې ډالۍ کړې وي نو لکه څنګه چې موږ په مخ کې هم تاسو ته بیلابیل کتابونه معرفي کړي دي خو نن موږ له تاسو سره د یو نوي کتاب پیژندګلو کوو او دغه کتاب د رحمت الله رحمت کتاب دی نوم یې دی امید ملګرو دا کتاب د پښتو ژبې د ستر لیکوال شاعر افسانه نګار ناول لیکونکی د چمن اوسیدونکی زموږ ډیر خوندور لیکوال چې دغه کتاب یې پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کوي راوایستاوی او نن یې موږ و تاسو ته معرفي کوو د قدرمن لیکوال چاپ اثار په دغه ډول دی د رحمت ډالۍ د لنډو کیسو ټولګه ناکامه مینه زورور خلک دا هم دویم ناول دی محبت ولی ورک سو دا هم ناول دی آیا محبت به خپل مطلب ته ورسیږي دا هم ناول دی همدا ناول امید پورته لړۍ څلورم کتاب دی چې موږ یې نن تاسو ته معرفي کوو د لمانځه زده کړه د کیسټونو په شکل کې د لیکوال لخوا مارکیټ ته راوتلې ده د حج سفر د حج زده کړه د کیسټ په صورت کې په بازار کې تاسو ته ملاویدلی سي ارمانونه یې شعري مجموعه ده د رحمت ګلونه د سیمې د څو شاعرانو تذکره پیاوړي خلک بیا تذکره دغه د قدرمن دوه ناچاپه کتابونه دي نو زه راځمه د کتاب بشپړ پیژندګلو ته د دې کتاب نوم دی قدرمنو امید په دې کتاب کې د پښتني ټولنې د پښتني معاشرې ناوړه رواجونه ناوړه دودونه او هغه څه چې په پښتني معاشره کې د ناصر په توګه وده کړې ده او پښتون قام یې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړی دی نو د په خپل ناول کې هغه لنډې کیسې یا هغه ژوندۍ کیسې چې د ده تر سترګو تیرې سوي دي د ناول په شکل کې په دې کتاب کې ځای ورکړی دی او هغه ناوړه دودونه هغه ناوړه رواجونه چې پښتانه ځنې په ولاړ دي او ځان نسی ترې خلاصولی نو د په ډیر ښایسته انداز کې په دې کتاب کې راژباړلي دي او ودې ته یې ادبي ژبه ورکړې ده د کتاب نوم دی امید لیکوال رحمت الله رحمت خپرونکی په خپله لیکوال کمپوزر عبدالحمید 14 اپریل 2010 باندې مارکیټ ته راغی او رحمت الله رحمت
چې د بیلابیل کتابونه ما تاسو ته مخکې وړاندې کړل. د په دې کتاب کې خپل شخصي پیژندګلو هم کړې ده. دی په خټه نورزی دی او دی په دې کتاب کې د ځان پیژندګلو، د خپلې ادبي ټولنې پیژندګلو او په چمن کې د بیلابیلو ادیبانو او شاعرانو پیژندګلو هم کوي. نو موږ غواړو چې دا کتاب تاسو ولولئ چې امید نوم دی. په دې کې ډېرې خوږې کیسې، خواږه حکایتونه را یوځای سوي دي او ادبي بڼه ورکول سوې ده. د لیکوال په دغه کتاب کې خوندور مضمونونه دي او بیلابیلې خوږې کیسې پکښې دي. نو زه راځمه د نن د کتاب امید چې لیکوال دی رحمت الله رحمت د پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب په خوا، چې دی پر دغه زیار باندې چې رحمت صاحب کښلی دی او پښتو ادب ته پښتنو ته یې ډالۍ کړی دی، دی ورباندې خپله زرینه وینا وړاندې کړي. یو جهان مننه تیمورشاه کمال د پیاوړي لیکوال مشر صدر او د کتابو د تعارف دغه سلسله دا ستاسو زیار دی، ستاسو کوشش دی. په دې چې څومره دا زه درکړم دا کم دی. مننه. په دې چې مطلب یو رایټر، یو ناول نګاره، شاعر، ادیب د مختلفو سیمو دی، په مختلفو علاقو کې پراته دي. چا ته کتاب رسي، چا ته نه رسي، څوک په خبر دی، څوک نه خبر دی. ستا د دغه سلسلې د لارې څخه نه او په دا چینل د لارې ستړي پښتون د چینل د لارې څخه نه دا شاعران هم سره معرفي سي، وطنونه هم سره معرفي سي، کارونه هم سره معلوم سي. نو او چمن خو موږ ته هر وخت تا موضوع کړی دی، تا ایښی دی. او چمن چې کوم دی قاضي عبدالسلام بابا هغه داسې نالونه کې لګولی دي چې هغه نالونه چې کوم دی اوس بردارې درختې دي. بالکل. او بیا عبدالرحوف رفیقي د دغه چمن سره تعلق لرونکی حاجي شفیق الله مزویار دی، عادل اچکزی صاحب دی او دارنګه اکبر اچکزی صاحب دی. ډېر نمونه دي. غفار غابر صاحب دا دي نه. او د دوی ادبي تړون یو فعال تنظیم دی. دا ټیم چې کوم دی د دوی د ټولنې څخه 4 میاشتنۍ رساله متواتر په تواتر سره راوځي. دا د دوی زیار دی، دا د دوی کوشش دی. او تر کومه حده چې رحمت الله رحمت صاحب دی، ما ورته پیژنو، زما ورته پروګرامونه ورسره سوي دي. ښه انسان دی، ښه شاعر دی، افسانه نګار هم دی، ناول نګار هم دی، شاعر هم دی، معقول انسان دی. بېشک. نو د رایټر هره موضوع چې ده هغه یو معنا لري، هغه یو مفهوم لري. او بیا د باشعوره څوک دی، باخبره څوک دی، د یو ادبي حلقې سره تړلی دی. او ناول دومره ګران کار دی چې زموږ دلته اکثره موږ شاعران لرو، په نثر کې ډېر کم خلک موږ لرو. او بیا خصوصا افسانوي ادب چې په افسانوي ادب کې داستان راځي، ناول راځي، افسانه راځي، ډرامه راځي. دا اصناف زموږ د ډېر کم دي. یو څو کسان داسې موږ لرو د ګوتو په شمېر، لکه لیاقت آباد صاحب دی، ډاکټر رفیقي صاحب دی، دغه عارف آغا صاحب دا دی نه، خیر محمد عارف صاحب دا دی، او دا خلیل باور صاحب دا، دا فاروق سرور صاحب دا چې افسانې ډېر خوندورې افسانې او نظر انټرنیشنل سطحې پر لوړه سطحه. اوس دغه تراس خلک زما د تمامو خبرو مقصد دغه دی چې دغه زیار، دغه کوشش کوم دی نه، دغه اوس ویل پکار دی. دا پکار د باراور ثابت سي، دا پکار د پښتانه ووایي، پکار د پښتانه دا سپورټ کړي. امید نوم ورکړی دی د پښتون د سباهون کم امید دی، د پښتني ټولنې او چې ته ژوند کې کوې کم امید دی. دا د څه شي سباهون دی، دا د څه شي زیری ورکوي، دا خو ټوله ډیټیل موږ ته خو نه د کتاب
جاج اخو نه پر هغه تبصره کوو نه پر هغه ډایلاګ کوو یو تعارفي سلسله ده دپاره د دې چې دا کتاب معرفي کړو د لیکوال او لوستونکي سره مخامخ کړو رایټر ور معرفي کړو او بیا دغه ویونکي چې کوم دي هغه خپله د دوکانه پورې ولاړ شي تر لیکواله پورې ولاړ شي لیکوال چې څومره زیار ایستلی دی لیکوال چې څومره خپل مصروفیات و دې کتاب ته ورکړي دي بیا یې ورباندې خپلې پیسې لګولې دي ولوستونکي ته نو دا پکار ده چې دا حق حاصل وي دا کار وکړي چې د 100-200 روپۍ دپاره تر یو دوکانه زحمت وکړي در هغه دوکانه ورسي او دا کتاب ترلاسه کړي. زما د خبرې مقصد هم دغه دی دغه ادیبان و شاعران د یو ټولنې چې دي نه دا د کام سترګې څراغونه دي دا د بل څراغونه دي دا بلې ډیوې دي دا د نن ضرورت هم دی د سبا ضرورت هم دی د پرون ضرورت هم نه دوی خدای د خپل کوششونه کړي دي او بیا زه هر ماهانه د دوی ادبي اجلاس وي تنقیدي نشستونه وي په هغه کې دغه رحمت الله رحمت صاحب چې کوم دی نه غفار غابر صاحب دی او د ده سره چې دا نور کم ملګري چې دي نه زه د دې څخه دا دوه آفرین ورته وایم او کتاب یو کتاب بې معنا نه دی نه کتاب ته معنا قاري ورکوي قاري له پکار دی چې د دا اوس ګوره دا ناول چې دی مطلب زه در وښیم چې په دنیا ادب کې آغاز ادب چې دی هغه د داستان سره سوی دی او د 1850 پورې د دنیا تمام ادب چې خاموش و د یو شی نه درلودی اول وار په 1850 کې په انګریزي ادب کې ناول ولیکل سلو د ناول سپیلینګ چې دی NOVEL د دې معنا دا ده چې نوی نراله انوکا عجب په دې چې نوی شی و نو دغه انګریزي ادب څخه د دنیا و ادبو ته راورسېدی و کومو ژبو ته ورسېدی د هغو ژبو سې سفر کوئ دا د پښتو ژبو پرې رارسېدلی دی او پښتو لیکوالان چې کوم دي هغه د بل لوی ادب سیالي د ځان په قلم کې ویني ناول هم ورسره لیکي افسانه هم ورسره لیکي ډرامې ورسره لیکلي دي نو رحمت بیا موږ شهزاد صاحب په خپله ټولنه کې موږ دومره ناوړه او بیکاره دودونه بیکاره رواجونه لرو چې زموږ لیکوال چې اوس هم کم زیار په افسانه او په ډرامه او په ناول باندې کاږي دا په 100% هم نه دی موږ دومره در ناوړه رواجو د ناوړه دودو لاندې دا کچیرې زموږ ولس د دې سره بلدتیا پیدا کړي دا ولولي په دا ځان پوه کړي د ټولنې څخه به د دې بدو عادتو صفایي وسي ګوره دغه اجي رحمت الله رحمت صاحب دی یو ډېر ښه بس په دې کې د پښتني ټولنې چې کوم عام رسمونه دي رواجونه دي هغه غلط پراغه بلاړ هغه د چشي د غیرت سګرزول د غیرت په نامه باندې انسان وژنه تبایاني بدی او تر صدی پورې د بدی پریشانانی اوس د دغه زیرک نظر د رایټر دغه زیرک نظر د ټولنې پر دغه بدنما چهره باندې چې کوم د نظر دی هغه راټولوي په دې کې دونګې حقایق بیان سوي دي په دې کې دونګې وارداتونه بیان سوي دي اوس دا د ویلو پکار دی او په پښتو ادب کې ما در ټول د افسانوي ادب او لیکوال خپله ذمواري خپل دغه چې کوم دی هغه پوره کوي اوس په لوستونکي پورې اړه لري چې دی خپل د رایټر کتاب وایي کې نه وایي دی په دغه ناوړه دودو ځان خبروي کې نه خبروي اوس ګوره موږ ته خوشونکي لږ د دې بنیادي وجه چې شته چې زموږ ټولنه چې د علم او تعلیم څخه خلاصه او ظلم موږ کوو د څوک ظلم سره مخامخ یو نو حاجي رحمت الله صاحب ته زه پر دغه زیار درته مبارکي هم وایم او درته دا وایم چې ستا قلم چې کوم دی هغه ډېر چلېدونکی قلم دی او تجربه کاره دی ته د مطالعې والا ته د قلم و کتاب سره تړلی دغه تراز چې کوم عنوانات دي او ستا دا تاثرات چې دي ستا دا
تجزیې چې دي دا ستا چې کومه مشاهده ده دا د قلم حواله کوه د کتاب حواله کوه یې نن که د ویونکو والا نسته د سبا ویونکو والا یې ډېر دی د دې ته په انتظار دي او زما د غونې خبره ده چې زاجي رحمت الله ته زه په دغه کتاب وار بیا مبارکي ورکوم لکه تا چې پیرس پلان کې دی ما درته وویل دی افسانه نګار هم دی ناول نګار هم دی مترجم هم دی شاعر هم دی ښه انسان هم دی مورخ هم دی پر مذهبي سوچ لرونکی څوک دی نه بیا د تذکرې هم دا دغه کړي دي ډېر ناشاپ اثار یې پراته دي نه نو د ده سره د هغه امید دی نه د هغه توقع ده چې دی خپل ځان د هغه رنګه په حاله وساتي پښتو ادب ته پښتو ټولنې ته د سباون په خاطر د سبا نسلو په خاطر خپل کلام او خپل صلاحیتونه چې کوم دي نه هغه د هغه رنګه بحاله او په حاله وساتي. قدرمنو لیدونکو د رحمت الله رحمت امید نومي کتاب چې موږ یې نن تاسو ته لنډکی تاریخ بیان کړي او تاسو ته مې تعارف وکړي د لیکوال نور کتابونه هم چې د دې له مخه چاپ کړي دي د هغوی فهرست مو هم و تاسو ته وړاندې کړي. پیاوړي لیکوال و رحمت الله رحمت صاحب ته د زړه له کومې پر دې ناول باندې مبارکي وړاندې کوي د ده زیار ته په درنه سترګه ګوري که څه هم نن موږ د دې ویونکي کم لرو خو د سبا په امید یو چې سبا به زموږ د دې لیکوالو لیکونه ډېر خوندور ډېر تاریخي او د راتلونکي کهول لپاره ډېر سبق آموزه او خوندور ثابت سي. پیاوړي لیکوال د رحمت الله رحمت صاحب پر ادبي زیار باندې د منندوی دی او دته پر دې کتاب مبارکي وړاندې کوي پر کلم دی برکت وي پر تخلیق دی برکت وي دی د خپل ادبي زیار همداسې دوامداره وساتي که چیرې د نور کتابونه نور اثار د ده سره خوندي پراته وي نو پیاوړي لیکوال دا هیله لري چې خپل نور کتابونه هم موږ ته راوسپاري موږ به یې د شاعر او کتاب خپرونې لخوا همدغسې معرفي کو. قدرمنو لیدونکو نو پر همدغه ځای باندې زه تیمورشاه کمال د ما سره پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب عبدالمالک کلمیار صاحب د ستړي پښتون چلوونکی طاهر لیوال صاحب پر دغه ځای له تاسو اجازه غواړو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونې به تاسو پر خپلو پیجو باندې مخ ته شیروئ ملګرو په دې ادبي زیار کې به د موږ سره کومک کوئ نو دغه د کتابو خپرونې به و تاسو ته پر ستړي پښتون پر روڼ سهار د عبدالمالک پر آی ډي باندې او زما شخصي پیج باندې د کرتو په نامه باندې تاسو کتلی سئ او دغه ادبي خپرونو څخه خوندونه واخلئ. موږ به تاسو ته هر اتوار یو کتاب معرفي کوو او تاسو دا کتاب ته ځان رسوئ او دا کتاب ترلاسه کوئ او بیا یې په پیټۍ یا المارۍ کې مږدئ د دې مطالعه وکئ په هر کتاب ځان پوی کئ چې ستاسو لیکوال او ستاسو شاعران تاسو له کوم زیار باسي تاسو له کوم خدمتونه کوي او د قام سره یې څومره مینه ده و هغه مینې ته پکار د تاسو ځان ورسوئ د لیکوال او د شاعر او د هغه د کتاب قدر وکئ. ستاسو به ډېره مننه وي. یو جهان مننه. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال عبدالمالک کلمیار پروفیسر فیض شهزاد صاحب یو ځل بیا طاهر لیوال صاحب له تاسو اجازه غواړو. ژوندي اوسئ. الله متل په هر روا کار کې کامیاب او بریالي لره. یو جان مننه.